د ننګرهار مرستیال والي په لعلپورې ولسوالۍ کې ولسي اړتیاوې معلومې کړې. د ننګرهار مرستیال والي مولوي سید احمد بنوري د یو شمېر سکتوري ادارو مسؤلینو په ملتیا لعلپورې ولسوالۍ ته د سفر په ترڅ کې په بېلابېلو برخو کې د ولسونو اساسي ستونزې او اړتیاوې معلومې کړې چې په حل کې به لازمه پاملرنه وشي. ننګرهار پوهنتون کې د ماسټرۍ برنامې لپاره ازموینه واخیستل شوه. په دغه ازموینه کې 840 تنو ګډون کړی و چې لوړو نمرو لرونکي 280 تنه به بریالي شي. مسؤلین ازموینه کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکوي. ننګرهار کې د توقیف خونو امیرینو ته 15 ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو. ننګرهار کې د زندانونو چارو سمون ادارې په وړاندیز او د امیر المؤمنین حفظه الله په منظوري او لارښوونه د دې ولایت د زندان ریاست د ښوونې او روزنې امیریت له لوري د توقیف خونو امیرونو او کارکوونکو ته 15 ورځنی روزنیز پروګرام پیل شو. او د ننګرهار ولایت دوربابا ولسوالۍ کې 3 تنه 15 کیلوګرام نشي توکو سره ونیول شول. د دوربابا ولسوالۍ تبۍ کنډو سیمه کې د دویمې سرحدي لیوا اړوند د شپږم کنډک د دریم ټولي منصوبینو 3 تنه قاچاق کوونکو سره 15 کیلوګرام خام چرس ونیول.